خبره مې دا کوله چې درون سړی خو د خور ته بره نشي کتی که نه داسې نه ده سړی نشي کتی خور ته ترور ته لور ته پلار لور ته هم داسې ټینګ نظر نشي کولی چې داسې جوور نظر ورته کوي نه که خبر راغلی ضروري خبر دا ګورې د دې زه نه یم چې لکه بعض وایي د زړه جو څښا یو د زړه څښاوالی او پاکوالی نه دا حیا ده دا درونوالی دی د سترګو خیانت او زنا الله تعالی د ذری ذری نه خبر دی الله تعالی ته د هر څه معلومات دي الله تعالی به تا نه تپوس کوي ډیر قیمتي او ناشنا بیان دی خپل زندگی پی بدله کوي راځي دا بیان د شیخ صاحب محترم اورو اوس راځو دقیق خبرې له د نظر حفاظت کول او نظر کته ساتل اسې د آیت چې ما کوم وي د سورة النور ده قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الله وی د مؤمنانو سړو ته ووایي چې نظر کته ساتي او د عورتونو دي خیال کوي څه یې مخکې کو نظر یې مخکې سوال چې د نظر حفاظت د عورت د حفاظت نه مخکې ولې ځکه علما دا وایي وی نظر وی النظر برید الزنا نظر چې دی د زنا خط دی انتره خط راځي که دا نظر دقه خط زنا ته لروي او نظر اولنی غشی دی چې د دې نه بعد بیا مخکې کاروایي کېږي خو چې دا اولنی غشی نه ایتلی ته به څه وکړې که عورت په زنا کې استعمالیږي دا کله استعمالیږي چې کله نظر استعمال شي اله عورت استعمالیږي نو ځکه رب العالمین د الله په هره خبره کې حکمت دی او ما ته اوس تفسیر په دوره کې زی په زی دا خبره کوله چې ګوره دا مه وایي چې الله اسې دا ټکی مخکې کو دی وروسته کو دی اسې دلته راوړو نه نه هر ځکې چې الله یو ټکی د بل نه مخکې کړی دی او یو یې د بل نه وروسته کړی دی نو پوه شي چې په دې کې حکمتونه دننه پراته دي یعنې الله دلته داسې وویلی شو چې مؤمنانو ته ووایي چې د عورتونو دې خیال ساتي حفاظت یې کوي او د نظرونو دې کته ساتي خو نظر یې مخکې کو د عورت ته حفاظت نه ځکه چې نظر سره اولنی قصه شروع کیږي ځکه ګور الله سوی قرآن کې يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله غزات ته چې هغه ته د سترګو خیانت معلوم دي دلته هم د سترګې خبره وکړه ما تاسو چې سترګو نه غشی اولځي خائنة الأعين حرام ته د سترګې خیانت څه دی زه به درته اسان تعریف وکړم حرام ته په غلا کته چې څوک د باندې پوه نه شي دې ته څه وایي خیانت ته سترګې دا بعض کسان مخلوق ته ریکارډ خپل څه ساتي صفا ساتي نور دی ښه د سترګو خیانتګر دی ښه حرام ته هم ګوري پردو جنکو ته هم ګوري ویډیوګانې هم ګوري تصویران هم ګوري فحاشي هر څه کوي الله وایي زه خو د سترګو خیانت کوي چې که دغو خیانت نه دی کړی زما په دې خبره کې به سوچ کوئ ښه یو سړی دی پردۍ زنانه ته دقه شان نیغ نیغ ګوري ده خو نظر پټ کړی هم نه دی که نه صفا ګوري د شپې موبایل کې ګنبله ګوري داسې پټ کړي نه الله وایي ما ته د سترګو خیانت معلوم دی او د سترګو دا خیانت الله ته معلوم دی نو دا به ورته نه معلوم د سترګو خیانت سره عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د آیت تفسیر کې وایي وایي دا یو سړی دی چې دی چا کره ورغی د یو قوم خواته ورغی هغو سره ناست او په دې کې یو زنانه تېرېږي اکه د دوی په مخ کې بهر تېرېږي د دې قوم زنانه ده یا کور کې دننه تېرېږي نو دی خو د هغوی په مخ کې ورته نشي کتلی وکړي چې د هغوی زنانه ده نو دی د سترګو په ګوټونو کې ګوري کوشش کوي چې د زنانه ته وګوري
او هغوی ته دا ښیي چې زه نه ګورم. نو چې کله پوه شي چې څوک راته ګوري بیا نظر سیده کړي چې اخوا دېخوا کېږي نو د سترګو به دې ګوټونو کې ګوري دا الله وایي دې ګوټونو کې را کتنې دي الله وایي دا ماته معلوم دي. نو ستا څه خیال دی چې تا موبایل داسې نیولی او ښځه پاو ته ګوري دا به الله ته نه معلوم په ګوټونو کې دا پټ پټ کتنې دي الله وایي دا ماته معلوم دي. بیا حکمت د دې څه دی ویعلم خائنة الاعین الله ته د سترګو خیانت معلوم دی. بیا څه وایي وما تخفي الصدور او سینو کې چې څه پټ دي دا هم الله ته معلوم دي. دی ولې په دې پسې وایي عبدالله بن عباس وایي ده ته موقع نه میلاویږي چې دی دې ښځې ته ښکاره وګوري لکه دلته خوا کې خلک نو کله بلکل دی په هغه ګوټونو کې هم وینني نو په زړه کې یو ارمان پاتې شي د لیدو الله وایي دغه هم ماته پته ده چې په دې زړه کې یې څه پاتې شو د دې الله نه به څه پټوي. یعنې یو سړی وایي ما نه ما څه نه دي کتلي ما څه کتلي الله وایي ما ته دې د زړه هم پته ده چې راته چې ونه کتو نو موقع برابر نه شوه. یعنې که موقع برابر شوی وی تا کتو دا ډېره د یېرې خبره ده ګورئ چې الله ته د سترګو خیانت معلوم دی. ښه د دې سترګو هم زینا ده خو معروف خبره ده. صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما رسول صلی الله علیه وسلم وی العینان زناهما النظر د سترګو زنا کومه یوه ده کتل دي ناروا سته دا د سترګو زنا ده. یو سړی چې په دې سترګو باندې ناروا سته ګوري که نه دی دې معمولي نه ګڼي دی په څه کې اخته دی دی د سترګو په زنا کې اخته دی دا وړه ګناه نه ده. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اچانک نظر باره کې د گنجایش خبره کړې ده خو بیا نه. او ځکه صحیح مسلم کې حدیث دی جریر ابن عبدالله رضی الله عنه وی سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نظر الفجاءة ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه یا رسول الله پاک خلکو پاک صفا وی یا رسول الله کله کله اچانک زموږ نظر داسې په یو زنانه په چا ولګي زموږ مقصد خو نه یعنې اوس یو سړی د کور نه راووتو روان دی بازار ته منزله کار چې راووتو زنانه روانه ده ده چې څنګه بهر ته کتو په هغې نظر پرېوت وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته امر وکړو ان اصرف بصري چې د هغې نه بعد بیا سترګې ووهه هغه ولګېد که نه اچانک او ستا مقصد نه و د هغې نه بعد څه وکړه بیا سترګې واړوه. او ځکه یو حدیث کې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب ته ویلي وی یا علي رضی الله عنه لا تتبع النظرة النظرة په نظر پسې نظر دا نه چې ته په کتو پسې ګورې په نظر پسې نظر نه دی فإن لك الأولى وليست لك الآخرة دا اولنې نظر د ته الله بخلی دی دا دویم د ته نه بخیږي. پوه شوې به د خبره اولنې الله بخلی ځکه یو اچانک پرېوتو دویم د ته الله نه بخي نه چې یاره زه خو ګورم یا اولنې دې پټ کړی دی چې زه خو حق اولني کې لا پروت یم نه الله ته د هر څه پته ده. لږ ساعت مخکې مونږ وایي الله ته د سترګو خیانت هم معلوم دی او په زړه کې چې څه دي هغه هم الله ته معلوم دي. او چې په دې د سړي تربیت وشي که نه دا د زه د تجربې خبره وکړه او په دې باندې نیکان ملګري پاک ملګري هغو پې پوهه دي چې په دې خبرو د چا تربیت شوی که نه هغه په کور کې پردۍ زنانه خو پرېږده هغه خپلې خور ته هم بره نشي کتی والله خور ته هم سړی داسې په بره سترګې نشي بره کولی
داسې سړي کې حیا وي هغه ترور ته بره نشي کتی پاتله پردۍ زنانه ته هغه سره ګوري نو زه درته یم هغه زنانه چې شریعت اجازت ورکړی دی لکه خور مخ ته کتو کې شریعت اجازت ورکړه خور ده بده حرامه ده خو دا یو حیا ده یو دروند خوی دی چې دی خور ته بره کتی نشي د هغې د بدن ته نشي کتی د هغې سره پالتو خبرې نه کوي د هغې سره پالتو ګپ شپ نه لګوي د هغې په مخ کې د فلمونو د سندرو باسونه نه کوي د خور سره د فیسبوک او د ټیک ټاک او د یوټیوب کیسې نه کوي حیا وله ورځي او څه بې حیایي نن سبا عامه شوې ده چې پلار د لوڼو سره او زامنو سره داسې یو څه کوي ډرامه روانه ده او فلم روان دی او د مزل ادا کوي چې پلار ویډیو د بچو نه کوي او بچي ویډیو د پلار نه کوي او د لوڼو نه او د خویندو نه الله اکبر دا معاشره پورې کوم طرف ته روانه ده زمونږ دا وخت خو لا ښه دی الحمدلله خو چې دا زمونږ د دې کشرانو دا وخت وګورئ څنګه وي او لا بیا هم څه نه څه بریک پکې د خلکو لږي بل دا چې هغه مشران پکې شتي پوخاني هغه لا بیا هم نصیحتونه کوي وعظونه کوي نو خبره مې دا کوله چې دروند سړی خو د خور ته بره نشي کتی که نه داسې نه ده سړی نشي کتی خور ته ترور ته لور ته پلار لور ته هم داسې ټینګ نظر نشي کولی چې داسې جوور نظر ورته کوي نه که خبر راغلی ضروري خبر دا ګورې د دې زه نه یم چې لکه بعض وي د زړه جو څښا یو د زړه څښاوالی او پاکوالی دی دا حیا ده دا درونوالی دی دا حیا ده درونوالی دی چې پلار کره د لور سره خبره کوي نو داسې په ټینګ نظر ورته نه ګوري ټول بدن ته وله ګوري یا خور سره یا د ورور خبرې یا داسې بده رشته الله دې مونږ کې دا حیا پیدا کړي ښه ده د شیخ محترم صاحب ډېر قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمت الله